چې زه وایم چې د آصف خان لالا نه شروع کوم او تر هغه زرک ماشومه پورې ستاسو د ټولو نمونه واخلم، خو دغه احساس دی را سره چې دا به ډېر وخت والي او تاسو په تکلیف شئ، نو ځکه نوم نه اخلم. په ما ټول ګران یې او شریک په خیر راغلی، هرکلی درته بیا وایم. لنډه خبره په دې باندې کومه، بیا به راځو مخکې. د یو ریاست دپاره دا چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي، د هغې دپاره 4 پلرز ډېر مهم وي. په هغې کې پارلمان دی، اسټابلیشمنټ دی، عدلیه ده، او بیا اوس ریسنټلی پکې میډیا راغلی ده. زمونږ د براق بلډرز خپله دغه یو کنسپټ مونږ کریټ کړی دی. هسې خو زمونږ نه لیدونکي یا انویزیبل بلها غړي دي. زمونږ د فیملی د یو وړوکي ورکر نه والا تر لوی ورکره پورې په مونږ یې ډېر لوی احساني هغه هلته داسې کار کوي چې د اداره خپله ګڼي. خو زمونږ د براق بلډرز 4 ستنې دي. ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب، بیا زمونږ علي حیدر بابا خیل صاحب، ډاکټر کرن خان، او زه هم د هغه کوز پور هغه ستنې یم چې هغه کمزورې غونې پنډي ورته پرته یو په هغې باندې سهای، نو زه هغه وړه غونې ستنې یم په دې کې. اباسین صاحب وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی. د اباسین صاحب دغه کاز د براق بلډرز خپله ناره ده. بل طرف ته علي حیدر بابا خیل صاحب کوټ ان کوټ دا د جمله ده چې مونږ کله کینو ټاپ آفیشل میټینګ یې زمونږه، نو دی دا لاس داسې کوي دا څیزونه زه نه کومه، بلکې دا د بره نه یو څوک په ما باندې کوي. This is the connectivity of nature with our CEO. نو دوی ډېر هغه روحاني توګه باندې دا څیزونه مخکې وړي. ډاکټر کرن خان وایي چې هم د سپین تعلیم یافته شي، هم د تور تعلیم یافته شي. تعلیم په جنیو کې چې ټول کور تعلیم یافته شي. دا زمونږ بله ستن ده چې د هغه کاز په دې ریجن کې او سپیشلی بیا د فیمیل دپاره ایجوکیشن دی. نیپولین وایي چې یو ګیو می ان ایجوکیټډ مدر I will give to an educated nation. او بیا باچا خان بابا وایي چې if you want to see how civilized a nation is, look how they treats at women. نو ځکه موږ خپلې خویندې میندې هم راغوښتې دي. او دا اخري د کوز پور د ګوټ ستن وایي چې ژوند لکه زما کوه، هر چاته خندا کوه، دغسې نیت سپین ساته او دغسې رڼا کوه. ښه نیت، پاکه جذبه، دا به پېښور آبادوي، دا به پښتانه آبادوي، دا به زمونږ او ستاسو مجموعي خوشحالي دلته راولي. زه به دې له راشم چې براق میډیکل کمپلیکس د خیبر پښتونخوا یو شاهکار هاسپیټل په 600 بیډونو مشتمل هغه پراجیکټ اوس د خیره سره هغه پښتانه وایي چې د ډډې لاندې کړی مو دی، نو هغه خپل پای تکمیل ته روان دی. موږ غواړو چې هم د دې تر څنګه د دې په خوا کې یو بل دا زمونږ 5م پراجیکټ دی. 5 پراجیکټ یې موږ سمارټ ہوم، سمارټ ویلاز، خیبر هایټس، هیون هیلز کمپلیکس، براق میډیکل کمپلیکس. د براق ریزیډنشل کمپلیکس زمونږ د 5 پراجیکټونو د تجربې نچوړ دی. یو نوی خیال دی، یو نوی آیډیا ده. او زه بیا هم تاسو ته وایم په پېښور کې دغه های رایز یا دغه دنګو ودانو مشروم ګروت شروع کړی دی. هر سړی راځي، د هیڅ چا سره اختلاف نه کوو، خو هغه وایي چې هر سورګیری شاګل نه. زه هر ملګري ته وایم چې زمونږ کاز د پېښور آبادي ده، مثبت بزنس دی، خو مهرباني کوئ د سلوشن په ځای باندې نه چې موږ پلوشن ته لاړ شو. ویژن راوړئ، ارکیټیکټ چې ستاسو مضبوطي، انجینیرینګ، آیډیا، پلان، صرف ودانۍ ودرول نه دي، د دې په شا باندې کاز، د دې مینټیننس، ولس ته یو ښه پراجیکټ ورکول. نو موږ دا معمولي خبره تاسو په ذهن کې ونیسئ. خیبر هایټس زمونږ په 8 کناله مشتمل یو پراجیکټ دی، دا بل پراجیکټ دی چې په هغې کې موږ 250 آصف خان لالا یونټس دي یا اپارټمنټس دي. هم دغه په 8 کناله مشتمل په براق ریزیډنشل کمپلیکس کې موږ یوازې 80 یونټ ساتلي دي، او هغې ته موږ احتراما اپارټمنټ نه ویو، ځکه چې دا د اپارټمنټ سره هم زیاتی دی، نو هغې ته موږ ورټیکل ویلاز ویو. دا ورټیکل ویلاز دي، او په دغه کې به بیا 4 زمونږ سره ډبل سټوري پینټ هاوسز وي. دا نورې وړې وړې خبرې چې دې کې سمارټ ټیکنالوجي، مینی برډ زو، په دې کې جاکینګ ټریک، په دې کې موږ سره سویمنګ پول، دغه ډېرې عامې خبرې اوس پاتې دي. ګاربیج شوټر. البته یو بل څیز باندې موږ شعوري کوشش کړی دی، زمونږ مشران چې کینې څنګه چې تاسو زمونږ دغه ورټیکل ویلاز ته وردننه شئ، نو موږ په ډور باندې یا د دروازې د پرانستو سره یو داسې کوشش کړی دی چې زمونږ هر حال چې وي هغه سټیټ آف دی آرټ یو حال وي او وداني وي. موږ په دې باندې پوه یو
چې د انسان چې په کوم ځای کې ناسته ولاړی نو د ده په سایکالوجي په مزغو په لهجه په خبره باندې د هغې اثر ځکه خو زموږ یو شاعر وایي دا زما چې په لهجه کې شیریني ده د تصنیم او د ممتاز هم نشیني ده خو په بخښنې سره اباسین صاحب دا زما چې په لهجه کې شیریني ده د کرن او اباسین هم نشیني ده نو موږ چې موږ هلته په خپلو کې او چار چاپیره مې د کاڼو آبادي ده په خبرو کې مې ځکه سنګیني ده نو موږ په دې پوهه وو چې ستا ارکیټیکچر څنګه وي ماحول څنګه وي ستا سایکالوجي به همغسې وي پښتانه د هندوکش په لمنو کې پاتې کېږي قادري صاحب ناست دی نو موږ جنګیالي وو موږ په غرونو کې پاتې کېږو نو په غر کې به یا په چا ګزار کې یا په تا ګزار کېږي لہذا موږ ویو چې د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک دی پې رباب اخلمه ډېر جنګونه ناورینونه تشدد وینې موږ ولیدې نو موږ خپل د برخې یو لیدکی په دې شکل کې رڼا کوو چې خلکو له ښه ودانۍ ورکړه نو هغه حال ته چې د دروازې د خلاصېدو سره ستاسو بچي ور ننوځي د دوی په سایکالوجي او په ذهن به یو مثبت اثر وشي نو دا کورنۍ جنګ جګړې دا ټته پته دا کیسې به بیا نه وي یو ښکلی ماحول چې چېرته مشورې کېږي چېرته خبرې کېږي چېرته ډیبیټ وي مکالمه وي او زه درته یو ځل بیا په آخري پیرو یم چې تاسو یقین په خدای وکړئ موږ ډېر کارونه کوو په پوره دنیا کې ګرځو یوه قصه ده خو دغه مو ځان سره یوه واده یوه ژمنه کړې ده دا زموږ مور خاوره ده دې ته دھرتي ما ویلی کېږي چې د دنیا په هر ګوټ کې دا احساس خپل د پیس کې نه بالکل نشو لرې کولی دا که اباسین صاحب دی که ماماجي دی که ډاکټر کرن خان دی چې دې خاورې له به موږ څه کوو او زه دا ګڼم د افسر افغان په حیث باندې چې د دنیا تر ټولو لویه بېوفایي خپلې مور خاورې سره د دې نه تله دي تښتېده دي دا پرېښوده دي نو چې دلته اباسین صاحب ودرېږي افسر افغان ودرېږي قادري صاحب اسف خان نو نور خلک به انکریج شي راځي به بزنس به یې روزګار به وي ځکه خو ساحل صاحب وایي چې اولس جانان کا نو د ټول ولس جانان به شي که لږ په خپله ځمکه ودرېږي اسمان به شي په دې خپله ځمکه باندې به ودرېږو دلته به روزګار راوړو دلته به کار راوړو او تاسو ته بیا هم دا وایم ښه ریلیکس شاکر صاحب موږ څه خرڅولو دپاره نه ولاړ یوازې دغه مثبت دغه پازیټیو د ودانۍ دا پیغام تاسو له موږ راوړو چې زموږ کاست څه دی زموږ مقصد څه دی نو د هغې پریزنټیشن به کېږي په هغې باندې به خبره کېږي ډېرې لنډې لنډې خبرې به کوو او دغه لړۍ به دلته ودرېږي نه دا به دوام لري چې تر څو راکې سا وي د دې مور خاورې سره به خپله وفاداري د بزنس په شکل کې د فرهنګ په شکل کې د ادب په شکل کې د ټپې د چاربیتې چې کومه لاره وي صحافت وي وکالت وي نو که دا ټول راغونډ شو دا وطن آبادېدی شي او د اباسین صاحب په دغه شعر به څه ماشومان راغواړم چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي بل پیغمبر نه راځي we have to play our role موږ به خپل کردار لوبو